امریکا او نړۍ هغه سمندري لارې ته سترګې ګنډلې چې تړل کېدلې د نړیوال اقتصاد پر نفس مستقیمه اغیزه لري. جګړه به د هرمز تنګي پر سر ده، خو ظاهرا دا ځل موضوع یوازې نفت نه ده، مسله د قدرتونو د ځواک توازن دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې امریکایي ځواکونو دا سمندري لاره کلابندي کړې ده. خو اصلي پوښتنه دا ده چې امریکا له دې ګام څخه څه ترلاسه کول غواړي. در واقع هدف ترامپ همین بوده که بخواد نفت آمریکا رو بفروشه. یکی از دلایلی که تنگی هرمز هنوز باز نمیکنه همینه و حالا محاصره دریایی هم که ایجاد کرده دقیقاً برای همینه. اجازه خروج یک قطره نفت جمهوری اسلامی رو نمیده. په مقابل کې مسکو بې پروا نه دی پاتې شوی. روسیه خبرداری ورکوي چې د هرمز محاصره به یوازې سیمه نه بلکې نړیوال بازارونه ولړزوي. اروپا بیا محتاط دریځ غوره کړی. د بریتانیا لومړی وزیر وایي لندن به هیڅکله په دې جګړه کې ګډون ونه کړي. په جرمني کې بیا اقتصادي اندېښنې تر سیاسي دریځه وړاندې دي. برلین ویریږي چې هر ډول احتلال به د اروپا پر صنعتي سیستم مستقیمه ضربه وي. دا جګړه به تر اوږدې مودې پورې پر موږ اغیزې ولري. ان که جګړه پای ته هم ورسیږي نو ځان باید چمتو کړو چې کېدای شي د یوې مودې لپاره د آلمان پر اقتصاد دروند فشار راشي او په پایله کې به ډیر فشار پر خلکو تحمیل شي. په همدې دلیل غواړو له وړاندې هغه اقدامات وکړو چې زموږ په وس کې دي. چین بیا له نرمې ژبې کار اخلي، خو پیغام یې سخت دی. بیجینګ وایي د هرمز بندول د فشار وسیله نه بلکې د نړیوال اقتصادي نظام پر ضد یو خطرناکه حرکت دی. بل پلو ایران به خبرداری ورکړی چې دا تنکي به یا د ټولو لپاره پرانیستې وي یا به هیڅوک ترې ګټه وانخلي.